أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پناه وړم الله پاک ته له رټلې شوي شیطان نه شروع کوم په نامه د الله چې ډېر مهربان پوره رحم لرونکی دی. والعادیات ضبحا او قسم دی پر هغو آسونو چې په پرشهار ځغلي، یعنې د منډې پر وخت یې له سینو اوازونه راوځي. فالموریات قدحا بیا په خپلو سومونو سپرغۍ الوزوي، یعنې د منډې پر مهال یې په پښو کې له هغه وسپنو سپرغۍ الوزي. فالمغیرات صبحا بیا د سهار په ترغونې کې یرغل کوي، یعنې سهار مهال چې کله دښمن ویده وي بریدونه او یرغل کوي. فأثرن به نقعا بیا په دې وخت کې د دوړو ګردونو بړبکۍ جوړوي. فوسطن به جمعا بیا په همدې حالت کې کومې غونډې ته ځان ننباسي، یعنې د دښمنانو غونډو ته او راټولېدو ته وردننه کیږي. إن الإنسان لربه لکنود رښتیا دا دی چې دا انسان د خپل رب ډېر ناشکره دی. وإنه على ذلك لشهید او دی په خپله په دې پوه دی او شاهد دی چې دی د خپل رب ناشکري کوي. وإنه لحب الخير لشديد او دی د مال په مینه کې په بده توګه اخته دی. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور نو آیا دا انسان نه پوهیږي کله چې په قبرونو کې خخ مړي را وویستل شي؟ وحصل ما في الصدور او په سینو کې پټ کړای شوي رازونه ټول را بهر شي، یعنې وسپړل شي. إن ربهم بهم يومئذ لخبير ارومرو د هغوی رب په هغه ورځ په هر څه باندې خبر دی. صدق الله العظيم رښتیا وویل عظیم او لوی رب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون